بسم الله الرحمن الرحيم. امریکایي اشغال څخه د خلاصون لومړی کالیزې لمانځغونډې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ټول کړېدلي ځورېدلي ولس خصوصا تاسو ته دې دا نیکمرغه ورځ مبارک وي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي نن مو وجدان تا یو خوشحال خپلواکي ملمانځو د اسلامي نظام پښتون کی آزادي ملمانځو د اسلامي نظام پښتون کی آزادي ملمانځو. یو مقصد د جهاد آله چې د کفر او د الله د دشمنانو شان او شوکت او دبدبه ختم شي، زوري ختم شي. لکه دې موجوده جهاد کې د اسلامي امارت مجاهدینو جهاد وکړ، د دنیا لوی متکبر امپراتور د هغې شان او شوکت او دبدبه یې ورته خاورې کړل. خو عزتمندو امارت اسلامی او دا قهرمان ملت اتل ملت نړۍ ته وښودله چې موږ د امریکې د غلامي نه انسانان راوباسو. موږ د امریکې غلامان نه یو، موږ د اروپا غلامان نه یو، موږ د ناټو غلامان نه یو. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. امریکایانو د اسلامي امارت خلاف سفرونه په دنیا کې شروع کړل او یو نړیوال یا اکثر د نړۍ یو تړون یې جوړ کړي، پیسې یې ټولې کړې، کومکونه یې سره یوځای کړل، یو تړون یې وکړي. امریکایان ورسره مل ناټو دې د افغانستان په مقابل کې د حملې پلان جوړ کړي، دستخط یې کوي، برابر یې کوي. تبریک شچی آزاد شوی له اشغال ګرانه هیواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هیواده په برخه د دښمن شولو زوال ګرانه هیواده. أحبتي في الله، اليوم لنا يوم الفرح والسرور والسعادة، وللكفر يوم الخزل والهرب والضلالة. هنيئة لكم من رحابة الصدر ومن سميم قلب الحرية وزعماء الإمارة الإسلامية وكافة المسلمين، ولا سيما ورثة الشهداء وكل المجاهدين الأبطال. Dear listeners, 31 August, the Day of Independence, is considered and a very proud and fortunate for Afghanistan. And fortunate day for Afghanistan. Dear brothers, independence is a big bounty of Allah upon a nation. So we should thank our God for this bounty. محترمو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تیر کال په دغه ورځو کې الله جل جلاله په نصرت د ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده خړسرو مجاهدینو، د ملا اختر محمد منصور هغه سرشندونکو فدایانو ملنګانو، د شیخ صاحب حبت الله اخونزاده حفظه الله په قیادت، د ملا برادر په سیاست، د خلیفه صاحب د سهرې په دې هیبت، د عباس تانکزي په دې فصاحت، او د امیر خان متقي په دې قد او دې قامت، د یعقوب ابن عمر په شجاعت، د ټولو مجاهدینو په دې استقامت افغانستان ته یو لویه فتح او خپلواکي ورکړه. عن استقلال بلدتنا أفغانستان عن أيدي المحتلين الأمريكيين. يومكم هذا هو اليوم الأنور الأزهر واليوم المحجل الأغر، يوم
عز فيه الإسلام وذل فيه الكفر. إنها ذكرى استقلال أفغانستان. زرغټي وه پزړونو خواخې شین دل هر وا زرغټي وه پزړونو خواخې شین دل هر وا زرغټي وه پزړونو خواخې شین دل هر وا زرغټي وه پزړونو قربان دي شم د تنګور شاهي ناس بن بیرغه قربان دي شم د تنګور شاهي ناس بن بیرغه رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینای وینا سپین بیرغا زمونږ د وجود وینای وینا سپین بیرغا رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا په سختو کړهو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړهو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړهو او تکلیفو را سره مل وې په سختو کړهو او تکلیفو را سره مل وې د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا د سپین جهاد سپینې لارې سپینا سپین بیرغا رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا رپیگمو پسر خمینا مینا سپین بیرغا